د الله رب العزت شکر په اوله او په آخره کې چې توفیق یې موږ له راکړو د بیانولو او د اورېدو د دین. د هغې نه بعد زه شکریه ادا کومه د دعوت سینټر په سولیل علاقه کې چې هغوی دا پروګرام کېښودو د دې دپاره چې دا پښتانه او هغه خلک چې په پښتو ژبه پوهیږي چې هغوی د دین یو څو خبرې واوري او زده یې کړي. زه د هغوی شکریه ادا کومه د دغه سینټر چې څومره دې کې کار کوونکي دي او څومره په هغې کې دعات دي، خصوصا شیخ محمد عرفان صاحب چې هغوی ما سره رابطه وکړه او وی دا زمونږ یو ارمان دی ته دلته راشي او دا پښتانه تانه څه واوري. الله دې وله د دې اجر ورکړي. او په دې مختصر وخت کې زما خبرې به مختصري ځکه چې ماسخوتن زما بیا په بل ځای کې یو بیان دی نو هغې ته به هم ځان رسول غواړي. د الله رب العزت په دې بندګانو کې بعض بندګان هغه دي چې الله رب العزت هغوی ته خاص توفیق ورکړی دی او دا هر بنده ته نه میلاویږي. دا بندګان د الله دا ټول یو شان نه دي، دوی کې فرق دی. بعضو ته الله توفیق ورکړی، توفیق د نیکو اعمالو، توفیق د الله د راضي کولو، توفیق د اوچتو اخلاقو او داسې پسې بیا ځه. زه غواړم چې په دې وخت کې زه هغه بندګان، هغه خوشبخته بندګان د الله ذکر کړم چې الله رب العزت وله توفیق ورکړی دی. او دا توفیق ګوره د الله په لاس کې دی. موږ ګوره چې کله اذکار وایو که نه، د سحر ماښام اذکار، مانځه نه بعد عام اذکارو کې هم دا شتي لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. که د دې ترجمه ته معلومه کې نو مطلب دا دی چې نشتي د عبادت د کولو طاقت او نشتی د ګناه د پرېښودو توفیق مګر هغه چې الله یې راکړي. زما هېڅ طاقت نشتی. موږ چې دا ذکر وایو که لا حول ولا قوة الا بالله نو وی زما هېڅ هم نشتی. د الله عبادت چې زه کومه نو دا توفیق او طاقت الله راکړی دی. زه چې د ګناه نه ځان لرې ساتم نو دا توفیق او طاقت ماله الله راکړی دی. نو توفیق ټول د الله په لاس کې دی. و تاسو چې دلته را ناستئ که نه او دا بیان اورئ او دا ټیم هم ورکړی دی نو دا ګورئ خالص توفیق دی د الله رب العزت د طرف نه. زه هغه بندګان، هغه خوشبخته ذکر کول غواړم چې الله رب العزت وله توفیق ورکړی دی او هغه د الله موفق بندی. قرآن کریم کې په سورة هود کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده وما توفیقی الا بالله، وما توفیقی الا بالله. که ما ته توفیق ملاویږي د یو کار د یو عمل کولو نو بالله هغه د الله رب العزت ته طرف دی. زم که دی موبایلو په ځای باندې تاسو دا بیان واورئ دا به ډېره فایده درکړي. ډېرو ملګرو دا موبایل یې نیولی دي. دا بیان تاسو ته بیا په فیسبوک کې په یوټیوب کې ومیلاوي که بیان هم مقصدي او که هسې موبایل کې ګوتې وال مقصدي نو هغه بیا جدا خبره خو دې په ځای دا بیان واورئ. زه ډېر لرې ځي نه راغلی یم نو غواړم چې تاسو ته هم فایده والی د دې خبرونه او زه ته هم فایده مند شم، فایده ترې والی. اوس د الله رب العزت قرآن کې چې سړی سوچ وکړي که نه
او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې نو په هغې کې ډېرې نښې بیان شوي دي د هغه بندګانو چې الله ورله توفیق ورکړی دی د هغه بندګانو چې الله ورله توفیق ورکړی دی خو دا نښې کمې نښې دي زه به څنګه معلوموم چې دا سړی خوشبخته انسان دی الله ورله توفیق ورکړی دا به څنګه معلوموم حالانکه زمونږ د بعضو عوامو سره د خوشبختۍ نښه څه ده چې یو سړی ډېر مالدار وي مونږ خوشبخته خوش قسمت هغه ته وایو چې یاره دا ستا خو سم مالدار دی مزې وکړي یاره چې ده به ګوره کم دي څه کړي چې د الله خوښ شوي د هر څه وله ورکړي او زمونږ د بعضو په نظر کې بدبخته هغه دی چې هغه غریب وي او په هغه سختي دي او په هغه مسلې دي نه دا قصه ټوله غلطه ده چې څوک یې بیانوي قرآن کې خو الله دا خبره ذکر کړې د سورة المؤمنون کې ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله وی بعضو خلکو له زه دا زامن او مال چې ورکومه که نه نو دا زما یو امتحاني دی پې راګیرومه دی پې معلومومه بل لا یشعرون خو دوی ته پته نه لګي د مال ډېرېده دا د خوشبختۍ نښه نه ده د بچو ډېرېده دا د خوشبختۍ نښه نه ده د جیداد ډېرېده دا د خوشبختۍ نښه نه ده مال ډېرېده سره د دیندارۍ چې دا سړی د الله په لار کې لګوي او په هغه څه کې لګوي چې الله پې راضي کېږي او حلال مالي دا د خوشبختۍ نښه ده دغه شان اولاد نیکعمله دا د خوشبختۍ نښه ده خو صرف دا چې سړی مالداره دی تنخواه یې ډېره ده پیسې ډېرې ګټي بس دی به خوشبخته نه دا خبره سراسر غلطه ده خوشبخته انسان هغه دی چې الله ورله توفیق ورکړی ښه دا توفیق چې چاته میلاو شوی د دې دا څوک دی او څه نښې دي زه یو څو نښې ذکر کوم ځکه چې وخت موږ سره دومره نشتی چې دا ټولې نښې پکې زه بیان کړم اولنۍ نښه د هغه بندګانو چې الله ورله توفیق ورکړی دی هغه دا چې هغوی خالص د الله بندگی کوي د الله سره په عبادت کې څوک نه شریک کوي دا خبره یاده کړئ اولنۍ نښه د خوشبختۍ اولنۍ هغه دا چې الله رب العزت تعالی توفیق درکړي د توحید چې ته خالص بندگی د الله وکړې خالص د الله سره په عبادت کې به نه ولی شریکې نه نبي نه ګټه نه ونه نه تعویز نه بزرگان نه باباګان نه درګاونه نه دربارونه خالص بندگی به د الله کې سورت الاخلاص چې موږ ته قل هو وایو دا سورت اکثرو مسلمانانو ته بلکې ماشومانانو ته هم یادي دا سورت په څه موضوع باندې دی دا هم دغه توحید باندې دی قل هو الله احد ووایه ای پیغمبره چې الله یک یوازې دی د رسول صلی الله علیه وسلم خواته څه مشرکان راغلي او هغوی تپوس کړی وی ته موږ ته د خپل رب نسب بیان که او موږ ته تعارف وکړه چې الله څوک دی الله رب العزت دا صورت راولیږو او په هغې کې ووایي چې قل هو الله احد ته ووایه پیغمبره چې الله یک یوازې دی نو الله یک یوازې دی دا کم عبادت چې موږ کوو د دې حقدار یوازې الله دی بل څوک داسې نشتی چې د هغه دې پکې برخه نو خالص بندگی به د چا کې د الله به او هم د دې دپاره الله موږ پیدا کړي وګورئ هسې سوچ وکړئ دې خبرې ته دا دومره لوی لوی مخلوقات الله پیدا کړي دي نږدې د اسمانونو ته وګوره د ځمکې ته وګوره د غرونو ته وګوره ستا څه خیال دی چې الله به دا دومره عبادت عفوا الله به دا دومره مخلوقات پیدا کړي او دا یو ناشنا نظام د دنیا روان دی دا محض د دې دپاره چې ما او تا پکې خوراک کو او ودونه او نکاحونه او بچي م راشي او جیدادونه بس دې دپاره دا د الله په شان پورې نه ښایي چې دا دومره مخلوقات صرف دې دپاره پیدا کړي چې ما او تا خوراک کو که مسله د خوراک وي دا خو عبث شو بیا موږ
بیا خو موږ هسې پالتو پیدا شوي ځکه دغه خوراک دغه څښاک دغه شهوت پوره کول دا خو زناور هم کوي نو بیا موږ او زناورو کې فرق څه پاتې شو څاروی هم ځان له درک لګوي د خوراک زناور هم ځان له رزق پیدا کوي او زناور هم شهوت پوره کوي او الله وله بچي ورکوي که زمونږ هم دغه ډیوټي شي او دغه کار شي محض صرف دغه نو بیا په موږ او په هغوی کې فرق نشته دا دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړی دی که نه دا یې د دې توحید دپاره پیدا کړی دی چې خالص بندګي به د الله کیږي دا دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړی دی که نه دا یې د دې دپاره پیدا کړی دی چې دا مخلوق خپل رب وپېژني دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړی دی که نه دا د دې دپاره چې امتحان وشي چې څوک د الله خالص بندګي کوي او څوک یې نه کوي او ځکه الله قرآن کې وایي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله وایي ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر خپل عبادت دپاره عبادت نه مراد خالص عبادت د الله کول دي نو دا بعض خلک وایي الله رب العزت دا دنیا پیدا کړې د پیغمبر د مخه او دی پیدا کړې د هغه دپاره دا مخې ته پکې دا خبر راله دا غلطه مسله ده که چېرته الله رب العزت دا دنیا د پیغمبر دپاره پیدا کړی وی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو مخکې ډېر خلک او قومونه تیر شوي دي په هغو کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و نو هغوی بیا څنګه په دنیا کې وو دویمه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تګ سره به د دنیا هم ختمه شوې وې که الله د هغه د مخه د دنیا پیدا کړی او الله رب العزت دا دنیا د دې لپاره پیدا کړې ده چې موږ یې بندګي وکړو موږ یې عبادت وکړو خوشبخت انسان هغه دی خوشبخته چې الله رب العزت وله توفیق د توحید ورکړی او د شرک نه الله ساتلی ګوره الله رب العزت هره ګناه بخي خو شرک نه بخي کم سړی چې په شرک باندې مړ شو که نه عقیدې د شرک او د الله سره مخلوق شریک کړی او مخلوق له برخه ورکړي د الله په بچایي کې او په دغه عبادت کې دا کم عبادت چې موږ د الله کوو که نه نو دې سړي دپاره ته د بخښنې دعا غوښتی هم نه شي او که ډېرې ورله دعاګانې وغواړي الله یې نه بخي الله هره کوتاهي تا ته معاف کوي که ته الله ته واپس شي بیا خو درته هره کوتاهي معاف کوي خو که توبه دې ونه ویسته او یو انسان په شرک کې مړ شو الله یې نه بخي او د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي که څوک توبه هم ونه باسي او مړ شو نو کیدی شي الله یې وبخي امید شتي چېرې کیدی شي الله یې وبخي او چې د شرک په عقیده څوک مړ شو که نه قطعا الله نه بخي دا فیصله د الله ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله شرک چاته نه بخي ګورې او د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي نو کیدی شي الله یې د هغه بنده دپاره وبخي کوم بنده دپاره چې غواړي نو اولنۍ خبره که غواړئ چې تاسو هم په دې خوشبخته بندګانو د الله کې شمار شئ که نه نو اولنۍ نښه د هغوی دا ده چې هغوی خالص بندګي د الله کوي هغوی د الله په در باندې سجده لګوي هغه نه د باباګانو درګاهونو له ځي او دربارونو له نه د فلان او د علان در له ځي د هغوی در معلوم دی هغه د الله در له ځي او دا خبره زه اکثر دې ملګرو ته کومه چې ګوره کله تا خالص د الله بندګي کوله که نه نو الله به دې د مخلوق در ته محتاجه هم نه بیا به ته صرف یو الله ته سجده لګې بیا به ته خالص د یو الله بندګي کې بیا به خالص د یو الله نه غواړې یو الله ته به فریاد کې خو چې کله عقیده دې د توحید نه وه نو کله د یو په در کله د بل په در او دغه شان در په در د پلانی بابا دربار له به جدا ځي د پلانی هغه درګاه له به جدا ځي هغه بل قبر له به جدا ورځي هغه عرس او میلې له به جدا ځي هغه ځي ته به جدا ځي او دلته به جدا ځي دا ذلت ولې راغی دا ذلت په دې راغی چې دې سړي د الله در پرېښودی دی نو چې د الله در یې پرېښو رب العالمین دې داسې ذلیله کو چې دې در په در کو د مسلمان در معلوم دی د مسلمان د سجدې ځای معلوم دی
د مسلمان معبود معلوم دی چې هغه یو الله رب العزت دی. الله رب العزت دې موږ په توحید باندې مضبوط ساتي او الله دې موږ شرک او